السلام علیکم. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په همدې هیله چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. لکه څه ډول چې تاسو سره موږ وعده کړې وه چې د ترکیې هیواد د سکالرشیپونو لپاره د ثبت نام دوهمه ویډیو به تاسو ته ډېر زر اپلوډ شي او دا دغه ویډیو تاسو ته موږ چمتو کړه. نو دوستانو که چا تر اوسه پورې لومړنۍ ویډیو نه وي کتلي او ترکیې هیواد ته غواړي د بورسونو لپاره ثبت نام وکړي نو تاسو کولی شئ د همدې ویډیو لاندې لومړنۍ ویډیو چې دغه ویډیو ده دا وګورئ او لومړنۍ مرحلې په همدې ویډیو کې ښودل شوي او پاتې څلور مرحلې موږ په همدې ویډیو کې تاسو ته ښایو او پاتې مرحلې هغه به په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وښودل شي. یعنې موږ غواړو دې بورسونو ته د ثبت نام طریقه تاسو ته په دریو مختلفو ویډیوګانو کې در وړاندې کړو. خو دوستانو که غواړئ دغه ټولې ویډیوګانې ترلاسه کړئ او راتلونکي ویډیو هم ترلاسه کړئ نو د دې لپاره د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن چې تاسو وینئ په همدې باندې کلیک وکئ او ترڅنګ یې د زنګ نښان هم ووهئ تر څو زموږ د نوي اپلوډ شوي ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې درشي او تاسو ترې خبر شئ. نو دوستانو راځو عمومي سایټ ته راځو. دوستانو موږ تر دې ځایه پورې په مخکې ویډیو کې کار کړی و او پرسونل انفورمیشن او فیملی انفورمیشن دا موږ داخل کړي و. راځو موږ اوس کنټاکټ انفورمیشن دا داخلوو. نو په دې اړه دوستانو موږ راځو په دې باندې کلیک کوو. نو دلته به دوستانو تاسو هیواد ورته انتخاب کوئ په کوم هیواد کې چې تاسو اوسیږئ. مثلا زه افغانستان ورته انتخابوم. دلته به دوستانو تاسو خپل مربوطه ولایت ورته انتخاب کوئ. د هغې نه وروسته به تاسو پوسټل کوډ انتخاب کوئ. پوسټل کوډ چې دی هغه تاسو کولی شئ په ګوګل کې سرچ کړئ مربوطه هر ځای کې چې تاسو اوسئ. مثلا زه دلته په خوست کې اوسیږم نو خوست پوسټل کوډ ورته لیکم. نو دا چې ورته ولیکم دلته یې ماته رااړوي. تاسو وګورئ دا 2501 دا پوسټل کوډ دی یا کولی شئ تاسو په ګوګل کې پیدا کړئ. نو دلته دوستانو هماغه کوډ ورکوم چې 2501. نو د خپل مربوطه سیمې تاسو کولی شئ په خپل هیواد د خپل ځای نیم چې تاسو ورکئ پوسټل کوډ ورسره ولیکئ نو تاسو ګوګل کې پیدا کولی شئ. دلته به دوستانو تاسو د خپل موبایل هغه شماره ولیکئ. مثلا زه د یو موبایل شماره لیکم. دلته دغه د موبایل شمېره بیرته بیا ولیکئ. د هغې نه وروسته دوستانو دلته تاسو سټریټ یعنې کوڅې هغه کوڅه ولیکئ. مثلا یا د خپل کلي نیم ولیکئ. دلته به دوستانو تاسو بولډینګ نمبر که تاسو په اطرافي سیمو کې اوسئ نو کولی شئ دلته یو شماره له ځانه ورکئ او که چېرته په ښار کې اوسیږئ نو بیا هلته د شرولۍ لخوا که تاسو په کور باندې یا بولډینګ باندې شماره ول شوي وي او منظم نمبر ولري نو بیا تاسو کولی شئ د هماغې شمارې مطابق دلته هماغه شماره ورکئ. دلته دوستانو تاسو کولی شئ هماغه ډور نمبر او بلډینګ نمبر ورکئ. نو دا تاسو کولی شئ داخل کئ. کله دوستانو چې تاسو دغه معلومات داخل کړل که چېرته ستاسو د اوسېدو ځای د اصلي ځای سره تغییر ولري یعنې مثلا تاسو په یو ځای کې اوسیږئ او ستاسو د اصلي د اوسېدو ځای بل وي نو دلته به تاسو دا چک مارک ولګوئ او دلته به د هماغه ځای ادرس هماغه خانهپورې دي دغه بیرته به هماغه ډکې کوئ. یعنې که تاسو مثلا اوس په پاکستان کې اوسیږئ خو اصلي ځای مو افغانستان وي یا سی ځای مو یا پرمننټ ریزیډنټل اډرس مو افغانستان وي نو بیا تاسو دلته د افغانستان مربوط دلته به پاکستان شي دلته به افغانستان داخل کړئ. او که چیرې نه هماغه یو ځای کې تاسو اوس هم اوسیږئ او اصلي ځای هملته وي نو بس دې معلومات یا چک مار ته بیا ضرورت نشته. دلته دوستانو تاسو نه دا سوال کوي چې تاسو څو وخت راهیسې مثلا دلته په د پاس پته په دې ځای کې اوسېدلي دلته به تاسو که کلونه وي او یا میاشتې یو پکې چک مار کوي. د هغې نه وروسته سوشل میډیا په اړه معلومات تاسو نه غواړي. دلته به دوستانو تاسو مثلا د خپل فیسبوک دلته تیار هغه دوی درکړی دی فقط تاسو خپله د فیسبوک فتح دلته ولیکئ. دلته دوستانو که تاسو وګورئ دلته دوی هغه معلومات دلته دوی په هغه کوم دلته درکوي یعنې دلته د مکملا فتح لیکل شوي فقط ستاسو نه
هغه نیم ستاسو د فیسبوک نیم غواړي. لکه مثلا زما نیم افضل، ستاسو د فیسبوک نیم څه شی دی؟ په اخر کې به بیرته بیا سلش ووهئ. نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپله د فیسبوک پته داخله کړئ. او یا که چیرې داسې نه کوئ، کولی شئ تاسو مکملا فیسبوک آی ډي دلته راخلاصه کړئ، لینک راواخلئ، دلته یې پیسټ کړئ، بیا هم صحیح ده، پروا نه لري. په همدې ډول تاسو به خپله د ټویټر او په همدې ډول لینکډین دا داخل کړئ. ګوګل پلس خو اوس شتون نه لري، نو کولی شئ سکایپ او ادر که نور هم لرئ، دا تاسو داخلولی شئ. د هغې نه وروسته دوستانو موږ راځو په سیو باندې کلیک کوو او په دې سره زموږ دغه پروسه هم پای ته رسیږي. دغه پروسه هم پای ته رسیږي، بالاخره چک مارک ورته لګي. دوستانو په دې برخه کې که چیرته مثلا تاسو د کومې ستونزې سره مخامخ شئ او کوم مشکل نو تاسو کولی شئ دلته دغه سوالونه مختلف ډول مطرح شوي دي، کولی شئ د هغې نه استفاده وکړئ او کوم مشکل که تاسو ته پیدا کېدل کولی شئ دلته یې حل کړئ. یا مثلا که تاسو غواړئ کوم سوال درته پیدا شوي دلته دوستانو کلیک وکړئ، د هغې په اړه تاسو ته مکملا معلومات دغه سکالرشیپونو په اړه درکوي، نو تاسو دلته په سرچ بوکس کې هم پیدا کولی شئ. راځو دوستانو بلې مرحلې ته چې تر ټولو اساسي او ډیره مهمه مرحله ده. نو دا مرحله دوستانو د معلوماتو یا د ایجوکیشنل انفورمیشن یا هغه تعلیمي معلومات داخلول دي چې تاسو غواړئ د ترکیې هیواد د سکالرشیپونو لپاره ثبت نام وکړئ. نو دوستانو د دې لپاره راځو که چیرته تاسو مثلا غواړئ د لېسانس لپاره ثبت نام وکړئ، نو بیا تاسو نه میډل سکول او های سکول د دغې معلومات داخلول غواړي. که چیرته تاسو غواړئ د ماسټرۍ لپاره ثبت نام وکړئ، نو بیا تاسو دې برخې ته ضرورت نشته، بیچلر ډیګري معلومات به تاسو داخل کړئ. او که پی ایچ ډي لپاره ثبت نام کوئ، نو بیا تاسو کولی شئ 3 وړه داخل کړئ او پی ایچ ډي لپاره به تاسو ثبت نام وکړئ. نو مثلا که زه غواړم د ماسټرۍ لپاره ثبت نام وکړم، نو دلته راځم، لومړی د میډل سکول نه شروع کوو. موږ میډل سکول ابتدایي ښوونځی په افغانستان کې سیستم معمولا د لومړي ټولګي څخه تر 9هم ټولګي پورې وي. نو د 9هم ټولګي پورې تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپل معلومات داخل کړئ. په دې باندې کلیک وکړم، دلته به موږ ته داسې یو صفحه راشي. دلته دوستانو تاسو کولی شئ په دې صفحه کې په دې کې مثلا په کوم هیواد کې تاسو زده کړې کړي دي، خپل د زده کړو معلومات به داخل کړئ. دلته به تاسو خپل ښار داخل کړئ، په کوم ښار کې تاسو یعنی په کوم ولایت کې تاسو زده کړې کړي دي. دلته به تاسو خپل هغه د ښوونځی نوم ولیکئ. یعنی دلته دوستانو کله چې تاسو خوست انتخاب کړئ، نو په اتوماتیک شکل دلته هغه ښوونځي چې په خوست ولایت کې شتون لري هغه راخلاصیږي، یا هر ځای چې تاسو انتخاب کړئ مربوطه ځای ښوونځي تاسو ته راخلاصیږي. نو کولی شئ تاسو دغه ځای نه انتخاب کړئ. او که چیرته مثلا تاسو خپل ښوونځی پکې پیدا نه کړ، نو بیا دلته دوستانو ناٹ ان د لیسټ په دې باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته یو بله صفحه راځي، کولی شئ د هغې له لږه تاسو له خپله ځانه یو ښوونځی ور داخل کړئ. نو مثلا دوستانو زه د شهید قادر محمد های سکول دا داخلوم، او که چیرته شتون ونه لري نو دې ځای نه تاسو په خپله هم داخلولی شئ. سټیټس کې دوستانو موږ دلته معلومات داخلوو، آیا تاسو اوس فارغ یې او که مثلا زده کړې کوئ فارغ یو. د هغې نه وروسته ستاسو د سټارټ ډیټ یعنی تاسو په کوم کال دغه ښوونځی شروع کړی او په کوم کال مو پای ته رسولی. البته دا معلومات د ابتدایي زده کړو په برخه کې شروع کوو، چون دا د اول سیم څخه شروع او د 9هم ټولګي پورې، نو تاسو به 9 کاله وشمېرئ. د سټارټ ډیټ چې کله کوم ځای تاسو ورکئ تر 9هم ټولګي پورې کله به تاسو حساب کوئ، د هغې نه لږه تاسو کولی شئ دې ته به تاسو په خپله حساب وکئ. مثلا تاسو په 9 کول په 2 کول کې تاسو ویلی دی، د هغې نه به تاسو نر منفي کړئ، هغه به ستاسو د داخلېدو نیټه شي. یا مثلا د لېسانس د لېسې دورې نه هم پیدا کولی شئ. نو دلته به دوستانو زه معلومات داخل کړم، زه یې له ځانه دوستانو زر داخلوم چون ویډیو اوږده نه شي. مثلا 2001 د جنوري په 9 شروع
او 9 کاله چې یو دا به تقریبا 10 شي دا به مونږ 10 کو د جنوري مثلا 2 منټې پورې مونږ دغه ویلی دی نو دا ګریجویشن ډیټ شو یا فارغېدو نیټه د هغې نه وروسته دوستانو مونږ دلته د نمرو هغه ډول دی چې مونږ 100% مونږ دلته پکې انتخابوو دلته به تاسو دوستانو فیصدي انتخاب کوئ تاسو په څو فیصدۍ فارغ شوي کولی شئ د دې ځایه تاسو مختلفو صنفونو اطلاعنامې لرئ خو دې لپاره تاسو کولی شئ د 9 ټولګي اطلاعنامه راواخلئ هماغه اطلاعنامه تاسو هغې اوسط راوباسئ دلته چې څومره فیصدي تاسو اخیستي وي هغه تاسو داخله کوئ دلته دوستانو که چیرې تاسو اشري خانې لرئ نو کولی شئ دې ځای نه تاسو اشري هم داخلې کوئ مثلا دا 92.94 دا فیصدي زموږ شوه د هغې نه وروسته دلته دوستانو د معلوماتو داخلول دي نو دلته مونږ معمولا په ټولو د ترکیې هیواد سکالرشیپونو لپاره کله چې مونږ اسناد اپلوډ کوو دا په 2 برخو کې مونږ اپلوډ کولی شو یو د PDF په بڼه او بل د تصویر په بڼه که چیرته تاسو داسې معلومات داخلوئ چې هغه 2 مخونه ولري لکه مثلا ترانسکریپټ یا ډیپلوم نو دا 2 مخونه لري نو دې لپاره تاسو کولی شئ هغه تاسو کولی شئ د PDF په بڼه اپلوډ کړئ یعنې که 2 مخونه لري تاسو باید د PDF په بڼه اپلوډ کړئ او که چیرته یو مخ لري نو بیا تاسو صرف د تصویر په بڼه اپلوډ کولی شئ د PDF په بڼه اړول لپاره کولی شئ تاسو په ورډ پروګرام کې هماغه فایلونه واچوئ PDF ته یې واړوئ دلته یې اپلوډ کړئ نو یا که چیرته یو مخ ولري نو بیا صرف تاسو کولی شئ دلته تصویر اپلوډ کړئ نو دوستانو دلته که تاسو کلیک وکئ دا براوزر تاسو لپاره خلاصیږي زه به یو فایل ورته انتخاب کوم نو دوستانو زه له ځانه یو فایل انتخابوم مثلا دا یعنې که چیرته تاسو معمولا اطلاعنامه ستاسو یو مخ لري نو کولی شئ دلته تاسو یو ورته انتخاب کړئ دلته هم تاسو کولی شئ هماغه تصویر ورته انتخاب کړئ ځکه معمولا یو مخ لري او یا که چیرته مثلا دلته مونږ د 9 ټولګي ورکو دلته کولی شو مونږ د 8 ټولګي ورکو یا کولی شئ تاسو دواړه اپلوډ کړئ کوم پروا نه لري دا کوم مهم سند نه دی ځکه دا د میډل سکول انفارمیشن داخلول که چیرې تاسو لېسانس ته ثبت نام کوئ دومره مهم هم نه دي خو هغه ډکول یې ضرور دي تر څو زموږ هغه اپلیکیشن په مکمل ډول ډک شوی وي ځکه که تاسو د های سکول معلومات داخل کړئ میډل سکول معلومات داخلول ته دومره ضرورت نشته خو مونږ یې دلته داخلوو دا هم تاسو دوستانو داخلولی شئ په همدې ډول دلته دوستانو how you achieve دا معمولا په ټولو برخو کې دغه سوال موجود وي که چیرته دوستانو تاسو د ښوونځۍ په دوره کې کوم اچیومنټ لرئ اچیومنټ دلته مقصد دا دی چې که چیرې مثلا تاسو کوم ستاینلیک لرئ یا کوم میډال درکړل شوی وي یا کوم داسې کارنامه تاسو د متوسطي دورې په بخش کې کړې وي چې هغه ځانګړې وي تاسو کولی شئ دلته یس ووهئ او دلته به تاسو نورې صفحې راخلاص شي لیول اف اچیومنټ رینک څه ډول دی دغه که تاسو سرټیفیکیټ لرئ دلته چیک مارک ولګوئ او دلته به تاسو همغه سرټیفیکیټ اپلوډ نو دوستانو دا هم تاسو کولی شئ ځکه دا د ترکیې هیواد سکالرشیپونه دا معمولا د اسنادو پر بنا ولاړ دي څومره ډېر اسناد او ښه اسناد چې تاسو ورته داخل کئ نو ستاسو د کامیابۍ او د ګټلو چانس د سکالرشیپ زیاتیږي نو که تاسو دا نه لرئ نو دلته به دوستانو تاسو نو ولګوئ نو بیا دا بندیږي او دې ته بیا ضرورت نشته د نه وروسته راځو موږ په سیو باندې کلیک کوو بالاخره زمونږ دغه پروسه د میډل سکول د ایجوکیشن د ډکولو هغه پای ته رسیږي البته دوستانو موږ د های سکول کې دغه معلومات وبخئ داخل کړل نو اول باید تاسو میډل سکول خو دا او دغه تقریبا د خانې یو ډول دی فرق نه لري نو یعنې په دې کې هیڅ فرق نشته تقریبا یو ډول دی ښه نو دا داخل شوی هماغه دی صحیح دی غلط نه دی دا صحیح دی اوس راځو موږ په های سکول په دې باندې کلیک کوو هغه معلومات د میډل سکول داخل شول اوس راځو دلته کلیک کوو نو دوستانو دا عین ډول دی هیڅ فرق نه لري دلته مثلا هیواد دلته به ولایت انتخاب کوئ د لېسې دورې بخش معلومات دي دا دلته به دوستانو تاسو ښوونځی انتخاب کوئ دلته به تاسو سټیج انتخاب کوئ مثلا ایجوکیشنل سټیج
سیکنډري دا به تاسو انتخاب کوئ. د هغې نه وروسته های سکول ټایپ دی، دا یو پکې څه پکې نوي دي. دلته موږ معمولا د افغانستان ښوونځي دا مسلکي بخش نه لري، عمومي لوستل کېږي. او که تاسو نظامي بخش کې زده کړې کړې وي کولی شئ دې ځای نه تاسو انتخاب کړئ. موږ جنرال انتخابوو. دلته به دوستانو تاسو فیلډ په کوم بخش کې تاسو مثلا زده کړې کړې دي دې نه موږ جنرال انتخابوو، ځکه موږ معمولا د افغانستان ښوونځي جنرال بخش لري. دلته موږ ګریجویټ انتخابوو، سټیټس دی، او دلته سټارټ ډیټ انتخابوو. دا هماغه دوستانو تاسو به دې ته حساب وکئ کوم کال کې چې تاسو شروع کړی وي، هماغه حساب مطابق 12 کاله تاسو پوره کئ. سټارټ ډیټ دا باید تاسو دقیق داخل کئ. نو دلته به دوستانو زه 2011 به انتخاب کم. دلته به سل انتخاب کوي، د هغې نه وروسته مونږ دلته فیصدي انتخابوو، او که چیرته شریعه لري دلته انتخابولی شو. دلته دوستانو تاسو بیا هم عین ډول معلومات دي، که تاسو کوم اچیومنټ لرئ دې ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ. او که چیرته تاسو د پوهنتون لپاره کوم اگزام ورکړی وي، امتحان مو ورکړی وي، نو دلته تاسو معلومات داخلولی شئ. نو دوستانو دلته که تاسو وګورئ مونږ چون د ماسټرۍ لپاره ثبت نام کوو، دلته مثلا مونږ کانکور امتحان ورکړی چې لومړی نه انتخاب دی، ایجوکیشن فیلډ جنرال، یا مثلا تاسو کولی شئ خپل بخش پکې انتخاب کړئ. په کوم کال دوستانو دا تاسو ورکړی دی هماغه کال تاسو کولی شئ دلته سلیکټ کړئ. دلته به دوستانو تاسو څو نمرې اخیستې دي هماغه نمرې به تاسو داخلې کوئ، مثلا 360، ځکه دا ډېرې مهمې دي. او همدا ډول دوستانو په دې بخش کې تاسو کولی شئ ګریډ ډیسیمل ګریډ انتخاب کوئ، یعنې دلته ډیسیمل دی، نو دې ځای نه تاسو کولی شئ دا 360 د 360% په اساس کولی شئ دلته تاسو محاسبه کوئ. دلته کولی شئ تاسو اسناد اپلوډ کړئ. د کانکور اسناد چون موږ په واک کې نه لرو، خو که تاسو چیرته خپل آی ډي کارډ لرئ یا مثلا تاسو کوم د معتبرې سرچینې د وزارت یا مثلا نورو بخشونو څخه یا هغه لیستونه چې د وزارت څخه مربوطه پوهنځیو ته راځي، یا مثلا که تاسو د ویب سایټ کوم ویب سایټ تاسو د وزارت لرئ د هغې نه سکرین شاټ واخلئ، یا نور تایید شوي اسناد تاسو لرئ چې ستاسو دا تاییدوي چې دلته تاسو فارغ شوي یاست، نو دې لپاره به تاسو هغه اسناد دلته واچوئ تر څو ستاسو دغه کار مستند وي. د هغې نه وروسته مونږ که چیرته کوم ځانګړی اچیومنټ د دغې نمرو په اخیستلو سره لرلی، نو هغه باندې تاسو کولی شئ یس ووهئ، او دې لپاره تاسو کولی شئ اضافي معلومات هم داخل کړئ. نو دا تاسو پورې اړه لري، څومره زیات معلومات چې وي دومره ستاسو لپاره غوره او بهتره ده او دقیق معلومات چې وي. د هغې نه وروسته دوستانو مونږ راځو په سیو باندې کلیک کوو. هر چیرته چې ستونزه وي دلته دوستانو دوی تر انتخابیږي. دلته مونږ راځو دا بخش نیمګړی دی، دا باید how you achievement in significant ranking. نو دې دوستانو دا مونږ انتخابوو. دلته به یعنې کوم ځانګړی اچیومنټ که تاسو لرئ نو هغه دلته مونږ انتخابولی شو. نو دومره مهم هم نه دی، خو مثلا تاسو دا اچیومنټ د څه شي په سطحه باندې اخیستی، سیټي، کنټري، سکول او سټیټ، د تاسو دلته مثلا د دغې رینګ کوم دی، یو رینګ تاسو پکې انتخاب کوئ، نو دغه درجه یې څه ډول ده. که چیرته تاسو اسناد لرئ دلته چک مارک ولګوئ، دلته اسناد اپلوډ کړئ، او که چیرې اسناد نه لرئ نو دې نه چک مارک لرې کړئ، نو بیا ضرورت نشته. بل دوستانو د هغې نه وروسته مونږ دغه پروسه پای ته رسیږي. نو دوستانو کله چې تاسو سیو باندې کلیک وکئ، بالاخره ستاسو د میډل سکول او های سکول معلومات داخلیږي. کله چې تاسو دغه معلومات صحیح داخل کئ، د هغې نه وروسته تاسو ته دغه اپشن خلاصیږي، او که چیرته تاسو دغه معلومات صحیح نه وي داخل کړي، دغه اپشن په دې ډول آف وي او تاسو پکې کلیک نشئ کولی. دې بخش نه مونږ تریږو او دې ته مونږ دې باندې غرض نه لرو، فقط دې ته راځو که مونږ د ماسټرۍ لپاره ثبت نام کوو نو بیچلر ډیګري معلومات داخلوو، او که چیرې تاسو لیسانس ته ثبت نام کوئ
نو دې لپاره تاسو دغه بخش پای ته رسیږي او ستاسو نور اسناد داخلول ته ضرورت نشته. که چېرته تاسو غواړئ ماسټرۍ لپاره ثبت نام وکړئ نو راځو په دې ځای باندې کلیک کوو. نو دلته هماغه خبرې دي مونږ زده کړې چېرته کړي دي، مثلا خوست. دلته به دوستانو تاسو د پوهنتون نوم ولیکئ، مثلا شیخ زاید که تاسو ورته ولیکئ، دلته به په لیست کې شاید موجود وي دا شیخ زاید پوهنتون. او په همدې ډول تاسو په کوم بخش کې زده کړې کړي دي نو دا به تاسو انتخاب کړئ. نو دوستانو دلته په لیست کې راځي، زما انټرنیټ لږ څه نه څه ضعیف دی نو ممکن لیست کې رانغلل. نو که تاسو لیست کې موجود نه وي ناټ ان لیست ولیکئ، تاسو کولی شئ پکې خپله داخل کړئ. مثلا انجینیرینګ بخش کې یا انجینری تاسو کولی شئ انتخاب کړئ، نو دا تاسو انتخابولی شئ. راځو دلته مونږ په ناٹ ان لیست په دې باندې کلیک کوو. نو دلته دوستانو مونږ کولی شو دا ورته ولیکو. نو دوستانو دلته تاسو ته لیست راځي حتما، کوم پوهنتون چې تاسو داخل کوئ همغې پوهنتون مطابق لیست درته راځي، کولی شئ خپله پوهنځي پکې انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته ډیپارټمنټ، مثلا تاسو په کوم ډیپارټمنټ کې زده کړې کړي وي، مثلا که تاسو انجینري بخش کې زده کړي وي، سیول مو ویلی، مهندسي مو ویلی، هر بخش چې تاسو ویلی کولی شئ دلته انتخاب کړئ. نو سټیټس کې مونږ راځو ګریجویټ انتخابوو. د هغې نه وروسته دلته تاسو په کوم کال زده کړې شروع کړي او په کوم کال تاسو فارغ شوي یاست هماغه داخلوو. نو د هغې نه وروسته مونږ راځو د نمرو هغه سیستم انتخابوو او ستاسو فیصدي څومره فیصدي تاسو اخیستي کولی شئ دلته په شریخانه ولیکئ. د هغې نه وروسته دلته تاسو خپل ډیپلوم اپلوډ کئ. خو البته دوستانو مهمه دا ده چې تاسو باید دا د پی ډي اف په بڼه اپلوډ کئ، ځکه مخکې مو تاسو ته وویل چې کوم اسناد چې دوه مخونه لري نو تاسو کوشش وکئ هغه په دوو پی ډي اف په بڼه اپلوډ کړئ، او که چېرته یو مخ لري نو کولی شئ تصویر په بڼه هم تاسو اپلوډ کړئ. او دلته دوستانو که تاسو مثلا په کوم بل بخش کې زده کړې کړي وي او نور مثلا کوم بل بخش مو په څانګ کې ویلی وي نو کولی شئ د هغې په اړه تاسو دلته معلومات داخل کړئ. او که چېرته تاسو کوم سیګنیفیکنټ رینکینګ اټ دې سټیج لرئ نو کولی شئ دلته تاسو یس ولیکئ. د هغې نه وروسته دغه اچیومنټ تاسو د پوهنتون په سطحه ترلاسه کړی، ډیپارټمنټ په سطحه، یعنې که تاسو په پوهنتون کې دلته مقصد دا دی چې کوم ستاینلیک تر کوم میډال مو ترلاسه کړی وي نو کولی شئ تاسو د هغې ګریډ او د هغې په کوم لیول دی تاسو دلته معلومات داخل کړئ. او دلته دوستانو کولی شئ تاسو د همغې چیک مارک په لګولو سره د هغې اسناد تاسو دلته اپډیټ کړئ. د هغې نه وروسته کله چې دغه پروسه پای ته ورسیږي نو مونږ په سیو باندې کلیک کوو، بالاخره زموږ دغه پروسه هم پای ته رسیږي. دوستانو که تاسو غواړئ پی ایچ ډي لپاره ثبت نام وکړئ نو دلته موږ په دې باندې کلیک کوو، بالاخره بیا د ماسټرۍ معلومات موږ داخلوو. نو تر دې ځایه پورې بس دی، نور کولی شئ تاسو مخکې لاړ شئ. نو بالاخره ایجوکیشن انفارمیشن دا تاسو دا برخه خلاصیږي. دوستانو موږ دغه معلومات څه نه څه زر زر داخل کړل، خو دا تاسو لپاره یوازې د لارښود په ډول موږ وړاندې کړل، خو تاسو باید دا معلومات ډېر دقیق داخل کړئ او کوشش وکړئ ټولې برخې سمې او دقیقې او ډکې کړئ. د هغې نه وروسته دوستانو بله مرحله لانګویج ډیټیلز دی چې دغه مرحلې یو څه نه څه اسانې دي. د لپاره دا ویډیو ډېره اوږده شوه نو په دې خاطر باندې موږ همدا دوهمه ویډیو په همدې ځای بس کوو. راتلونکې مرحلې به تاسو ته په بله ویډیو کې در وړاندې کړو. نو که تاسو غواړئ هغه ویډیوګانې وګورئ نو د دې لپاره تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیو تاسو ته در ورسیږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک کول مو هیر نه شي. تر بیا پورې زه افضل محمد وقار له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.